دوستانو هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ. دا دی د زابل ولایت څخه راوتلي د کاکړانو په سیمه کې روان یو. د انځور یې تاسې د دې منظرې د وګورئ، ډېر ښایسته انځور دی، ښایسته منظره ده او جوړښت یې ډېر ښایسته جوړښت لري. خبره دا ده چې لا ولې په دغه ښکلي او ښایسته هیواد کې او په دې ښایسته سیمه کې هغه ناخوالې او هغه ظلمونه روان دي چې دلته یې تر پرونه شتون نه درلودی. له کومې خوا راوړل سو، څنګه راوړل سو، په دې باندې موږ تاسې ټول افغانان پوهېږو. اوس یوازې موږ ته دا پکار ده چې دغه خپل د جنت په شان وطن څرنګه د دغه ظلمونو څخه آزاد او د دې آزادول عادي نه کېږي چې په کور کې ناست یو ووایي چې دا خپله جوړېږي یا خپله ازادېږي. کوښښ به کوو چې دې ته کار وکړو. ملګري راسره دي، بس دا دی استاد هم راسره دی. دی به خپله د دې سفر په هکله یو لنډ معلومات درکړي. ډېره مننه دوستانو، سلامونه، نیک هیلې مې ومنئ. زابل یو تن اوسېدونکی تر دا مهاله پورې چې مې کوم سفر را پیل کړی ډېر خوند مې ځینې اخیستی ده. اوس فعلا د مرکز څخه راوتلي د کاکړانو په ساحه باندې یو. دوستان په ډېر ټینګ عزم روان دي. الله جل جلاله دې زموږ په وطن کې یو تلپاتې سوله راوړي. مننه، ژوندي اوسئ. او دا هم ځلاند صاحب دی په دا تلوارۍ کې به داسې د دا سفر په هکله لنډ درته وایي بهلول خان. السلام علیکم دوستانو، څنګه یاست؟ سهار په خیر. دوستانو د زابل ولایت ته بازار سره وتلي علاقه چې کومه علاقه ده پېژنو یې نه، د کاکړانو سیمه ده. بس ملګري خورا سره ډېری سوي دي، ښه په مزه روان یو. دعا یې کوئ چې الله پاک مو دا خواري او تکلیف بې ځایه نه کړي، انشاءالله نه بې ځایه کېږي. بس د خدای پاک څخه تلپاتې سوله غواړو په افغانستان کې. ژوندي اوسئ. بهلول خانه یو لنډ. بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه نه د وړاندې سلامونه او نیکې هیلې ټول کاروان ته وړاندې کوم، خاصتا همدرد صاحب ته. ډېر په زړه پورې سفر ده چونکې هوا هم ډېره معتدله ده او دې خوا هوا نسبت هغې خوا ته ډېره سړه ده. خو بیا هم موږ به صاحب مقاومت وکړو. بس نو ډېر ښه سفر ده، د سفر نه ډېر راضي یو، ډېر خوند ترې اخلو. ژوند ودان افغانستان. ټاټا. او ملګرو دا دي نور ملګري هم شانته را روان دي، د کاکړانو له سیمې څخه تېرېږو. هر ملګری او خپل نظر بیا نو کلیپ دی چې هر څوک څه وایي هغه د هغه نظر دی. اصلاح یو موږ د کلیپ دی، دغه نوی ځوان دی. سفر څه خوشحاله یې؟ او دا خو نو ښایست ملګرو، بس موږ سفر روان دی انشاءالله. بس همداسې جریان به لري تر کابله. د ملګرو لیکه مو ورځ تر بلې ډېرېږي. ستاسو هم کولی شئ چې راسره ولاړ شئ تر کابله، انشاءالله بریا زموږ. سلام علیکم. ښایست دوستانو. بالا بس کلیپ دی دا. سلامونه، نیکې هیلې، احترامات مې ومنئ. ملګرو دا چې موږ د سولې کاروان بدرګه کې د زابل ولایت څخه د شاهجي په لور روان یو. دمګړی خو ښه خوندور روان یو. خدای دې وکړي چې روژه ښه په خیر در باندې تېره شي. سلامونه دوستانو، دا دی اوس زابل څخه راووتو، یعنې شاهجي په طرف باندې روان یو. ډېر خوندور ملګري او ډېر ښه د نیک سفر لرو. نو
تاسو هم په دعاګانو کې یاد ساتئ دعاګانې کوئ چې خدای مو د روژه په خیر کړي او راتلونکي وخت کې سوله راشي او دا ځوان دا یو د زابل دغه څخه راوتلی چې اوس داسې ټول په د شاجوی خواته روان یو موږ په دعاګانو کې ساتئ ښه سفر او ښه لیوانانو ته ښه وخت ولري زاده صاحب په خیر جوړې خیریت دی نو د خیر سره حرکت دی انشاءالله یا ګرمي هم نشته په ښه موسم کې او نږدې به سو د خیره په خپل منزل ته یو 15 کیلومتره یا 18 کیلومتره سفر به وکړو بیا به استراحت وکړو بیا به هغه نور سفر بیا د استراحت بعد وکړو خیبر صاحب کلیپ دی ښه سلام وای یو څه خو د دې منظرې په هکله و د دې ښایسته باور ولرئ هغه شاعرانو به د دې وطن ستاینه کوله موږ خو په یو کوټي کې به بند وو فکر به مو کاوه چې زموږ شاعران مبالغه کوي خو زه اوس په داسې یوه سیمه کې قرار لرم چې باور لره د ښایستونو د تعریف لپاره الفاظ نه لرم او جنگ راته دومره بدرنګ تعریف کړی و چې موږ له دې سیمې په ټاپ ګیر کې تېرېدلو خو نن یې له هر فل څخه له هر ګام څخه له هرې ونې څخه له هرې پاڼې څخه په رښتیا خوند اخلم دا زما د ژوند تر ټولو بهترینې خاطرې دي او تل به راسره وي السلام علیکم اول خو دا راته ووایه چې ستا د ټلیفون میمري کارت څو جی بي دی دا نه ډکېږي بیا هم سر وکال چې فلم لري غټه کیسه لینک سیسټم دی دا نه خلاصېږي خیال دا خوند اخلم د دې کلات څخه وتلي یو کاکړه سیمه ده کاکړانو سیمه ته به نږدې یو مخ باغونه دي انګور دي و توتان دي ښایسته هوا ده پسونه دي وطن دی بس بهترین خوند لري درنه ولسونه ډېر خوښ یم چې د دغه افغانانو او مسلمانانو د 40 کاله ناحقه وینو تویول د احترام لپاره د هلمند څخه د کابله پورې په پښو باندې ځم ډېره مننه ژوندي راته اوسئ بسم الله الرحمن الرحیم موږ ډېر ښایسته مزل پیل کړی ده زموږ سره ډېر خواږه خواږه یاران دي زموږ مزل ډېر ښایسته ده ډېره مننه بسم الله الرحمن الرحیم موږ دا مهال روان یو د سولې په کاروان کې او ډېر په زړه پورې منظرې او ډېر مستعطر السلام بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم زه به یو شعر کې ووایم ستا څنګه مهرباني ارشاد وای ډاکټر نجیب چې باچاهي کوله ډاکټر نجیب چې باچاهي کوله ګاونډی زمونږ غلامي کوله کابله تانه کربلا جوړه شوه کابله تانه کربلا جوړه شوه هر افغان باندې غوغا جوړه شوه والسلام زه د سولې له کاروان سره روان یم زه د خیره کابل ته مننه بس خپل ځان چې هر څه وایې خپل آزاد نظر زه امیر خان زابل ولایت د مرکز کلات یم غواړم چې د سولې بهیر سره یو ځای کابل ته په تګ په روان یو پیاده باندې غواړم چې سوله راشي زیرک صاحب راځه السلام علیکم ستړي دوستانو ښاغلو دغې جوړه روغ یاست پوښتنه څه کوئ بالا باید څه ته وایه خپل ازادې خبرې وایي زه پوښتنه نه درڅه کوم زه ډېر خوشحاله یم چې د هلمند کاروان د سولې کاروان سره یو ځای شوی یم یقینا بیخي بېنهایته ډېر خوشحاله یم اصلي ژوند مې بشپړ شو مننه څه به وایې خبرې ورته کوم ښه وایې څه خو وایې څه به وایم همداسې ستړیا په حالات کې خوند اخلې والله ښه د خونده مخلو خو ستړیا هم لږ لږ باید چې ورته پام وي نه چې ډېر مو ونازوي السلام علیکم جوړ تیار یا ساجي صاحب الله مو غم مه راکوه څنګه
څنګه یاست؟ په خیر یاست دوستانو؟ صحت مو ښه دی؟ لیف خو نه ده نه؟ درځه یا کلیپ دی درځه راځه. والله څومره ښایسته وطن دی، څومره ښایسته هوا ده، څومره تک شین. کاشکې دا جنګونه نه وای، څومره خوند کوي. ډېر روژه دی نو. کلیپ دی غواړم یو څه نو ملګرو زه د ده پر ځای خبرې کوم. هاشمي نو هاشمي جانان دی. هاشمي صاحب نن تر غرمې پورې د خبرو روژه نیولې ده. هغه اصلي خو روژه خو یې ده چې ده، نو د خبرو روژه هم نیولې ده ځکه لاره اوږده ده، نه غواړي چې ستړی سي او پر مغز باندې فشار راسي. او دا یو ملګری خو نه ویني روان دی، کلیپ دی. السلام علیکم ورحمت الله. ستړي بسې ګرانو لیدونکو او کتونکو، اصل موږ نو روان یو د خیر سره د زابل د ښار څخه راووتلو. مننه ژوندي اوسئ.